बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। خوږو شاګردانو د پښتو فولکلور په لړ کې زمونږ زده کړې روانې دي. په تیرو لیکچرو کې تاسو د منظوم ولسي ادب مختلفو اصنافو باندې لیکچرې واورېدې. هم د دغه منظوم ولسي ادب نه نن زمونږ موضوع ده د بدلې تعارف او پیژنګلو. نو راځئ چې د بدلې د صنف پیژنګلو وکړو او د هغې تعارف تاسو سره وکړو. د ولسي منظوم ادب یو بل اهم صنف د بدلې په نوم یادیږي. دا صنف هم د پښتو موسیقۍ یعنی ټنګ ټکور لازمي برخه ده. خپل مخصوص پښتني ملي آهنګ لري او دغه وجه ده چې په شفاهي ډول دا هم منتقل شوې ده. د دې شاعران هم اکثر معلوم وي، خو چونکې مزل یې په شفاهي ډول وي او خپل مخصوص پښتني آهنګ لري، په دې وجه په ولسي اصنافو کې شمیرلی شي. قدرمن فرهاد وسیم یوسفزی په خپل کتاب فولکلوري ادب کې د دې صنف په هکله لیکي چې بدله هم زموږ د ولسي ادب یو زوړ او اهم صنف دی. یوه بدله خو هغه د لوبو یا سندرو هغه قسم دی چې اکثر د سوال جواب یا د مکالمې په شکل کې جوړه شوي وي. خو زموږ په پښتونخوا کې چې یو داستان یا څه قیصه یا څه واقعه او یا څه ټولنیزه ستونزه او شخړه په مصنوي نظم کې بیان شوي وي، نو هغې نظم یا هغې شعرونو ته هم بدله ویلی شي. د افغانستان وروڼه ورته قیصه یا داستان وایي او بدله هم هغه د سندرو مخصوص قسم ته وایي. بدله د ساخت او جوړښت په بڼه مصنوي نظم وي. د مصنوي معنی ده دوه او بدل، یعنی هر یو شعر یې د یو بل نه په ردیف او قافیه جدا جدا وي، خو د شعر دواړه مصرې خپلو کې په وزن او بهر برابر او هم ردیف او هم قافیه وي. د بدلې د شعرونو په تعداد هیڅ پابندي نشته، خو که قیصه یا واقعه اوږده وي نو بیا نظم هم په بابونو کې تقسیم شي، خو د هر باب شعرونه او مصرې هم وزن او هم بهر وي. د بیلګې په توګه د یوسف خان شعربانو دغه مشهوره بدله وګورئ. یو قیصه درته کوم د ګل په رنګ چې د لرې کړم د خوږ زړګي نه زنګ، د اکبر په زمانه کې زما لاله یو عاشق و خبروم دې د احواله. داسې وایي چې یکا یوسف یې نوم و، د پلار نوم یې شاد محمد راته معلوم و، پلار یې مړ شو دې ترې پاتې شو یوازې، تربورانو ورسره کړلې ناسازې. شاګردانو تاسو وکتل چې په دې بدله کې یا په دې منظوم داستان کې هر شعر خپله کې هم قافیه دی، خو ټول شعرونه په خپل منځ کې په بحر و وزن باندې یو برابر دي. بدله د ولسي ادب په زړه پورې صنف دی او د حجرو په مجلسونو او ټنګ ټکور په محفلونو کې نن هم هغه هومره خوند، رنګ او مقام لري. هنرمندان د بدلې ویلو نه مخکې اکثر د رباعي څو شعرونه یا پوره رباعي وایي او بیا ورپسې د یا قربان سره د بدلې لپاره غږ پورته کوي. کله کله د بدلې په منځ کې ټپې هم ویلی شي. په دې جدید دور کې هم د بدلې ویلو رواج دومره عام شوی دی چې اکثر د څه واقعې په اړه جوړه شوې بدله یا په خصوصي توګه د فلم لپاره بدلې لیکلې او ویلی شي. محترم داورخان داود د دې صنف په تشریح کې لیکي بدله د مصنوي په ډول وي. دې ته سندره هم وایي. دا یوه مشهوره ولسي سندره ده، هم یو بهر لري، خو د قافیو په لړ کې د دې تکنیک جدا دی. ځینې وخت خو لکه د مصنوي د دې د هر یو شعر بیله بیله قافیه وي او کله کله د دوو شعرونو قافیې یو رنګ وي او بعضې وخت ټوله بدله هم په یوه قافیه او ردیف کې وي. د داورخان داود د دغې خبرې کې چې مونږ کم د بدلې تکنیک وکتو یا د تکنیک په حواله باندې کومه خبره واورېدو نو په هغې لږ ځان پوهه کې وختي چې مونږ کم د یوسف خان شعربانو د بدلې کم قسم وکتو نو په هغې کې هر شعر خپله کې هم قافیه او هم ردیف دی. دې ته د مصنوي تکنیک ویلی کېږي، یعنی مصنوي چې کم صنف دی د عربۍ په هغې کې هم دغه تکنیک استعمالیږي، خو د مصنوي خپل بحر وي، خپل یو وزنی وي او د عروضو د نظام خپل قید و بند لري. دغه رنګ ځینې بدلې یا دغه رنګ منظوم داستانونه چې د بدلې په نوم باندې یادېږي هغه داسې هم دي چې دوه شعرونه پکې په خپل منځ کې په قافیه برابر وي.
دغه رنګ د سر نه د اخره پورې په یوه قافیه کې هم بدلې لیکلی شوي دي. بدل یو ډېر زوړ صنف دی چې د پښتو ژبې ټوله سرمایه پکې محفوظ ده. په دې کې روماني تاریخي انقلابي قصې او واقعات په تفصیل سره بیان شوي دي. رزمیه او بزمیه واړه واقعات پکې څېړلی شي. قصص الانبیاء، لیلا مجنون، شیرین فرهاد د فارسي ژبې نه په بدل راړولې شوي دي. د پښتنو ټول ولسي رومانونه لکه ادم خان درخانۍ، فتح خان رابعه، جلاتې محبوبه، مومن خان شیرینۍ وغیره په بدله کې بیان شوي دي. د حضرت امام حسین جنگنامه، د حضرت علی جنگنامه، د امیر حمزه جنگنامه، د دې نه علاوه نور هم د بېشماره مقامي جنگونو تاریخي داستانونه په بدله کې محفوظ دي. خو ځینې بدلې خالص اخلاقي یا عشقیه موضوع لري، لکه نن مې بیا په زړه بلیږي اور د عشق، ځکه خیږي مې د خولې نه شور د عشق، اور د مینې مې د زړه په سر بلیږي، لکه کب د زړه په وینو کې تلیږي. کبرجن اشنا مې نه کوي پوښتنه، ولې شور فریاد کوي په زړه دردمنه. د یار مینې رانه شرم حیا یوړه، د اوبو په سر یې اوچه ګیا یوړه. خبر نه یم چې په څه ګناه مې نیسي، چې په اور مې ورتوي د سترګو کسي. نه پوهېږم زړه یې کاڼې که په اولاد، لا وخاندي چې زه کړم ورته فریاد. بدلې عموماً خلکو ته زباني یادې وي او داسې بېشماره بدلې په مجلسونو کې په خوند او مزه وایي. د کور میرمنې خپلو ماشومانو ته هم د قیصو په ځای بدلې وایي. ملا نعمت الله اخندزاده په بدله کې یو منفرد مقام لري. د فارسي او عربۍ بېشماره قیصې او داستانونه په پښتو بدله کې ترجمه کړي دي. محترم سید انور الحق لیکي چې بدله د نظم یو صنف دی. بعضې خلک ټپې او لوبې ته هم بدله وایي، خو په حقیقت کې بدله بیخي جدا صنف دی. دا هم د پښتو په سندرو کې یو پخوانی قسم دی. د دې دنیا هم ډیره فراخه ده. په دې کې تاریخي، واقعیاتي، خیالي، افسانوي، روماني، اخلاقي او مذهبي خبرې اکثر د ساده مصنوي په طرز لیکلي کېږي. دا محترم وړاندې لیکي په پښتو کې چې څومره هم منظومې قیصې او افسانې ویلې شوي دي، ټولې بدلې دي. همدا هغه څیز دی چې په حجرو کې په ساده طریقه یا په خوش آوازۍ د ټنګ ټکور سره ویلې کېږي. خوشحال بابا په یو شعر کې د بدلې د صنف ذکر داسې کوي: میړني دي چې یادېږي په سندرو په بدلو. محترم فضلمیر خټک د دې شعر په تشریح کې د بدلې په حق لیکي. د خوشحال بابا د شعر نه دا اندازه لګي چې سندره او بدله داسې دوه اصناف دي چې یو د سړو سره او بل د ښځو سره مخصوص دي. یو صنف سړي او بل ښځې وایي، ځکه چې هغه دا ویل غواړي چې د میړني سړي هر ځای تعریف کیږي، یعنی په نارینو او زنانو کې یو رنګ ستایلی شي. اوس دا کتل غواړي چې کوم یو صنف د سړو د وینا دی او کوم د ښځو. د دې دپاره چې موږ د اثر افغاني صاحب پښتو ادب ته رجوع وکړو، هغې کې هم دې ته اشاره شته، خو د ډېر لټون نه پس هغه په دې نتیجه رسېدلي وینو چې په ځینو علاقو کې د ښځو اوازونو او سندرو ته بدلې وایي، په ځینو علاقو کې د سړو هغې ته بدلې وایي، په ځینو علاقو کې هډودا تمیز نشته دی. نو چې په هیڅ لوري نه دی پوه شوی، نو دا متل یې نقل کړی دی چې بیل بیل وطن او بیله بیله ریشه. او دا تعریف یې کړی دی چې موږ بدله د لنډۍ هغه قسم میسرې ګڼو چې د راز و نیاز د اظهار لطیف او پرسوز احساسات او تاثرات پکې د دوو مینو ترمنځه په طور د سوال او جواب بدل را بدل شوي وي. لکه عاشق وایي: ځان به د تور غرو غرسه کړم، دا ستا له مینې به زړه صبر کړم مینه. معشوقه جواب ورکوي: د سترګو باز مې دریله کړو، ستا د دیدن کوترې واوښتې تر غرونو. دا خو د عوامي شاعرۍ په ترڅ کې د بدلې تعریف و. بل تعریف یې د عروضي شاعرۍ په خوا کې داسې دی چې بدلې ته بدله په دې وجه وایي چې د دې هر شعر قافیه او ردیف د یو بل نه بدل او جدا وي. بدله د مصنوي په ډول وي، یعنی د هر شعر دواړه مصرې خپلو کې هم قافیه وي او د هر شعر قافیه یې بیله بیله وي. هر چند که د قافیې یووالی نه هم لري، خو د بحر پابندي ورله ضروري ده. مصنوي او بدله کې دا فرق دی چې مصنوي د عربۍ د عروضو پابندوي، داستان پکې په ډرامایي انداز کې پیش کولی شي، او بدله دا خبرې نه مني.
عشق، محبت، جنگ جګړې، تاریخي قصې، روماني داستانونه، فلسفه، تصوف، دین او اخلاق وغیره موضوع جوړیږي. د توردلي او شاهي، لیلا مجنون، شیرین فرهاد، یوسف خان شیربانو، دم خان درخانۍ وغیره ګڼ داستانونه په بدلو کې بند کړي شوي دي. د خوشحال خان خټک فضلنامه، بازنامه او سواتنامه د بدلې غوره نمونې دي. د سواتنامې څو شعرونه د مثال لپاره راوړل کیږي. په دوران د شاهجهان بادشاه ځواني وه، میسره د زړه هره کامراني وه. سره یې له سواته فاصله لري 13 کروه، چې ورکوز شي د دریا د سوات تر کوه. 3 څیزونه مې د سوات د زړه په یاد وو، نورې هر څه په حیات و ماته باغ وو. ښاغلی ساجد محمد شایق د بدلې په هکله مزید وضاحت داسې وړاندې کوي: دا د مصنوعي بدل کړی شوی نوم دی، ځکه ورته بدله وایي. بدله د پښتو زوړ او مشهور صنف دی. بدله سندرې یعنی ټپې، غزل وغیره ته هم وایي. لکه خوشحال بابا وایي: ګل چې شګوفته شي اندلیب باندې نارې کا، نشته یوه ښکلې چې پرې وبولم بدلې. د بدلې مضمون اکثر یو وي یا پکې حسب حال خبرې وي، خو لکه د نظم یو خیال لري، د ټولې بدلې نقطه نظر یو وي. په یو لحاظ سره مونږ بدله په 2 قسمه ویشلی شو. یوه هغه چې اندازن د 15 شعرونو ولیکلی شي، د هر شعر دواړه مصرې خپلو کې هم قافیه او هم وزن وي او یکی یو خیال پکې بیان شوی وي. بل قسم هغه چې اوږده واقعات پکې بیان شي، لویه قیسه وي، لکه د یوسف خان شیربانو قیسه، دغسې د لیلا مجنون منظومه قیسه وغیره. د مصنوعي په شکل خو ځینې وخت کې ټوله بدله په یوه قافیه هم وي، یعنی د هر شعر دویمه مصرۍ د مطلع هم قافیه وي. مطلب دا دی چې په پښتو کې څومره منظومې قیسې د مناسب بهر دي، دا ټولې بدلې دي. لنډه دا چې د مصنوعي په طرز هره منظومه قیسه هم بدله ده، او یو خیال چې په 15-20 شعرونو کې بیان کړي شي، هر شعر ځان له قافیه ولري او بهر یې تقریبا 12 سېلابه لري، نو دا هم بدله ده. کومو شاعرانو چې د بدلې د سن په حواله شهرت حاصل کړی دی، په هغو کې نورالدین، تور طالب، نواب، احمد ګل، پاینده خان، ملا نعمت الله، احمد جان، سید بو علی شاه، ګل احمد، امانت، مولوی احمد، فیاض، راحت، حمید ګل، حضرت ولی، محمد نور، امان، اخون، میر هوس، جرس، غلام شاه، عبدالغفار، نور صاحب، علی حیدر جوشی، مرزا زخمی زیگر، سید اکبر صابر، عبدالله استاد، تاج محمد، رمضان، ولی محمد، جمال، نور محمد، جمشید، عبدالوهاب، فدا جگر، گلستان، عبدالواحد ټیکهدار، فیضان، امیر غلام صادق وغیره پکې د ذکر وړ نومونه دي. د دې زده کړې حاصل: خوږو شاګردانو، د حاصل په توګه د ننني لیکچر نه موږ زده کړل چې بدله چې د ولسي ادب یو زړه راښکونکی صنف دی، څه فني فکري خصوصیات لري، یعنی د فن په حواله باندې د هغې تکنیک څنګه دی. د مصنوي ذکر ورسره وشو، نو مصنوي ځان له یو صنف دی، خو د هغې تکنیک د بدلې نه ډېر زیات بدل نه دی. که بدله تاسو وپېژندله نو مصنوي به هم وپېژنئ، او که مصنوي مو وپېژندل نو بدله مو هم وپېژندله. دغه رنګ په فکري لحاظ سره چې کوم مختلف داستانونه دي او تاریخي واقعات دي یا داسې نورې د مینې، محبت او د عشق خبرې دي، هغه ټولې په بدله کې راځای کړي شوي دي. نو دغه د هغې موضوعات دي چې مونږ زده کړه. هیله لرم چې د دې زده کړې نه به دغه ټولې خبرې ستاسو زده شوي وي. چېرته چې ښاد، آباد او بریالي اوسئ. کور مو ودان.